وچکالۍ او د اوبو کمښت د غزني د اوسیدونکو ژوند له ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. د غزني ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه دومره لاندې تللې چې ژورې څاګانې وچې شوې د څښاک اوبو پیدا کولو لپاره د بل چا دروازه ټکوي. له یو بل کور نه راوړي، هغه هم کله چې په زړه ورته جوړه ورکوي او چې زړه جوړه نه ورکوي، بیا له ډېر لرې جمعیان له جومات نه یا له مثلا یو موټر شوي نه له هغه ځای نه راډکوي او راوړي. غزني میشت خلک د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. یعنی کوم خلک چې 15-14 متره څاګانې درلودې، هغوی څاګانو 20 متره 200 مترو ته رسېدلي دي. ډېر خلکو کومې برمې چې وي هغه برمې وچې سوي دي. د رسمي پرله پسې سروې له مخې په غزني کې له 2012 کال څخه تر 2021 کال پورې په بارانونو کې 40% کموالی راغلی. په غزني ښار سربیره، ناوه، خوږیاڼي، دهیک او اندړ هغه ولسوالۍ دي چې وچکالۍ تر نورو ډېرې ځپلې. د اوبو او انرژۍ کارپوهان د اقلیم بدلون، د بارانونو کمښت، د اوبو پراخه استعمال، د اوبو د بندونو کموالی د وچکالۍ مهم لاملونه بولي. بیرویه د اوبو مصرف ده او سولري سیستم ده. اوس تاسو زیات معلوم ده چې سولري سیستم ده هغه له سره چې کله لمر راغوڅي وړانګه وکړي چالانې تر ماښامه پورې، او دا معلوم نه وي ځکه د اوبو په مصرف کې هغه نه وي. هغه کس چې د میاشتې مثلا 3 ورځې 4 ورځې اوبو ته ضرورت لري، هغه د ورځو اوبه کېږي. نو زیاترین عوامل دغه دي او هغه نباتات چې باید په کوم ځای کې څرنګه کشف شي هغه تشخیص شوي نه دي. د اوبو او انرژۍ ریاست مسؤلین وایي غزني کې د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو د مخنیوي او وچکالۍ کمولو لپاره په مختلفو برخو کې لاس په کار شوي. په غزني ولایت کې 950 نظارتي څاګانې لرو چې په میاشتني ډول له هغو څخه د ځمکې لاندې اوبو ارقام اخلو او له مخې بیا تصمیم نیول کیږي. د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې او د ریچارج په موخه باندې موږ په ټول ولایت کې په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړ کړی ده. د اوبو او انرژۍ وزارت له طریقه او همدارنګه همکار مؤسسات مو دې ته هڅولي چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. په ډېرو ولسوالیو کې موږ تقریبا اوس تر 500 زیات چک ډیمونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي. په ورته وخت کې د غزني د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یې په مرکز او ولسوالیو کې تر 10 زیات لوی او واړه بندونه جوړ کړي او د بارانونو د اوبو د کنټرول لپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. کرنې ریاست د دې په خاطر څه کولی شي چې د باغدارانو او د دهقانو مشکلات تر یو اندازې حل کړي. نو په مختلفو ولسوالیو کې د کرنې ریاست لخوا واړه چک ډمونه جوړ شوي دي او همدارنګه یو تعداد کانالونه هم په مرکز کې او په ولسوالیو په سطحه موږ د زراعتي کانالونه چې دي هغه جوړ کړي دي او همدارنګه موږ د واټر شیټ پروژې د همکارو مؤسساتو په بخش کې لرو تر څو هغه اوبو چې د بارانونو دي هغه کنټرول کو. د کارپوهانو په باور د اقلیمي بدلون سره مبارزه، د اوبو لګونې عصري کول، د ځمکې د سطحي او ژورو اوبو سم مدیریت کولی شي د وچکالۍ اغیزې راکمې کړي. حدیث زیار، ژمن رادیو تلویزیون، غزني.